السلام عليكم. عربي زده کړئ آنلاین مرکز. وما محاورة. أول: ماذا تعمل هنا؟ ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کار کوي؟ ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کار کوي؟ جواب کې: أنا أدرس في الجامعة كابول. أنا أدرس في الجامعة كابول. زه د کابل پوهنتون کې درس وایم. دریم: في أي كلية تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ په کومې پوهنځۍ کې درس وایي یا کوم پوهنځی لولې؟ فی ای کلیة، فی په ایو کومه کلیة پوهنځی تدرس ته درس وایي. فی ای کلیة تدرس کوم پوهنځی لولې؟ جواب کې: أدرس في كلية شرعية في كلية الهندسة. أدرس في كلية الهندسة. د انجینري پوهنځی لولم. كلية الهندسة انجینري پوهنځی. أدرس زه درس وایم یا زده کړه کومه. فی په کلیة الهندسة د انجینري پوهنځی کې. ښه پنځم: وماذا تعمل أنت؟ او ته څه کار کوي؟ وماذا تعمل أنت؟ او تاسو څه کاروبار کوئ؟ یعنی مفرد ده وماذا تعمل. جواب کې: أنا طبيب. أنا طبيب في المستشفى الجمهورية. زه د جمهوریت روغتون کې ډاکټر یم. أنا طبيب ذا ډاکټر یم. في المستشفى الجمهورية د جمهوریت په روغتون کې. ښه جواب کې: بارک الله فیک. الله دې برکتي کړه. بارک الله فیک. الله دې برکتي کړه. بل: سررت بمعرفتك. سررت بمعرفتك په پیژندګلو یعنی ستاسو په لیدو یا په پیژندلو خوشحاله شوم. سررت بمعرفتك. اوس راځو نورو جملو ته. ښه د اونۍ ورځې. د اونۍ ورځې ایام الاسبوع. ښه په عربي کې مثلا نن ورځ، پرون ورځ، بله ورځ دې ته کومه څه وایو؟ دا درس به اوس وایو. ښه قبل امس ابل پرون، یعنی پرون نه ابل پرون. The day before yesterday انګلیش کې وایي. قبل امس ابل پرون. امس پرون. امس پرون. اليوم نن. اليوم نن. غدن سبا. غدن سبا ورځ. بعد غدن بل سبا. بعد غدن بل سبا. مثلا ابل پرون چې وه نن دوشنبه ده. نن دوشنبه. پرون یکشنبه وه. پرون ته امس وایي. بله ورځ هفتې ورځ وه هغه ته قبل امس وایي. او سبا ته بیا الثلاثاء وایي. الثلاثاء. او بیا بله ورځ سبا ته الاربعاء. اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء. نو هیله کوم درس شیر لایک کومنټ کړئ. سلام علیکم.